طاهر ته ولې نه تلای، یوسف جان ته ولې نه تلای، فلانکی افسر افغان ته ولې نه تلای. اوس تاله د چا مجبوري څه پته ده؟ په خیبر جنگ دی پاتې نشي، په خیبر جنگ دی پاتې نشي، زغملی نشم د همزولو پیغورونه. اسمه اخلاص سره د امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ یې. کبیر افریدي یو پیژندلې نامه ده، د پښتنو سره آشنا او د پښتنو سره ډېر ملګری پاتې شوی یو انسان دی. او اکثر لکه تاسو ګورئ نو په ټوریزم کې د هغې خپله یو نامه ده، په پښتنو سره په ښېګړه کې د هغې خپله یو نامه ده، په دې خاوره باندې ستړي محنت د هغې خپله یو نامه ده. خو کرنټلي په سوشل میډیا باندې چې ما کومې خبرې وکتې د کبیر لالا پاکله باندې، نو ما غوښتل چې د هغوی سره خبرې وکړم، د دوی خپل څه تاثرات دي هغه هم تاسو ته وړاندې کوم. کبیر لالا تاسو ته هرکلی او پخیرالي وایم. دا راته ووایئ چې د خیبر چې کومه جرګه وه 11 اکتوبر، د دې په هکله باندې څه وایئ، د دغې جرګې په هکله باندې؟ اول خو ستړي مشي وایم درته په خیر راغلې. جرګې حوالې سره به زه دا ووایم چې زموږ په علاقو کې په پښتنو کې سخت حالات یې لیدلي دي، مشکلات یې لیدلي دي. او زه خو بار بار په هر ځای کې دا وایم چې بچي یتیمان شوي دي، ښځې کونډې شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک دربدر شوي دي. ډېر هغسې تکالیف یې لیدلي دي چې کوم نن هم پرې سړی سوچ کوي نو ډېر عجیبه لګي. بیا خبره دلته ده چې ډېر مشکلات ختم شوي نه دي، اوس هم روان دي. په هغې کې غټه خبره د امن ده. دا خلک چې راوځي او دا چغې وایي غوښتنه کوي، د هغوی اوله پریارټي او اوله غوښتنه هم د امن ده. نو د امن دپاره چې څوک هم راوځي، هغه که د کمې طبقې سره، د کم تنظیم سره، د کم پارټۍ سره هم تعلق وي، نو هغې ته موږ په ښه نظر وګورو. همدغسې دا جرګه هم د امن یو کوشش و، د امن دپاره راوتلو، د پښتنو یو کېدلو، نو ښه خبره ده. صحیح. پس تاسو باندې خلک ډېرې نیوکې کولې چې یاره کبیر لالا لا نړو، بل یو ملګری، بل یو ملګری، بل چې دا ولې لا نړل. نو آیا تاسو مصروفه وئ، لیټ لاړئ، که داسې نور څه وجوهات وو؟ اول خو به موږ د الله تعالی نه هم دا شکر کوو چې د خلکو په موږ یو دومره اعتماد او یو تمه لري چې د هغوی موږ باندې د اواز ته کولو، که دا یو اواز یې کولو، یو ګیله یې کولم، د ګیلې یو ځای یې لیدو دلته زموږ فیس، زموږ اواز، دا هغوی د دې دپاره فایدېمند ګڼلو چې دا به د قوم د وطن دپاره فایده وکړي. هغوی چې په کم نیت هم کړی، خو موږ ورته دا مقصد اخلو چې د هغوی په موږ کې یو ځای لیدلو، موږ کې یو خواله لیدو د دې پښتون قوم دپاره، نو ځکه یې یو کریټیسیزم کړی دی. بله خبره دا ده چې خلک وایي ته مخکې ولې نه تلې، ته بیا ولې لاړې، ته وروستې ولې لاړې. دا خبرې بې بنیاده دي. دا څه وزن ځکه نه لري. یو جرګه ده، په 11 اعلان شوی دی، په 12 زه لاړم، نو څه چل وشو؟ صحیح ده که نه؟ که دې کې ته اخلاقو ته راشې، که په دې کې ته د کم مشر نه پوښتنه وکړې، په دې کې که کم پوه کس نه ته پوښتنه وکړې، هغه به داسې اعتراض پکې راونه باسي. یو وي خامخا پوینټ کې پوینټ راویستل، په یو کس کې خامي راویستل. هغه که ته ویلی شې یو غوسه دې چاته پراته وي او یو څه شي کې یو کینه در کې جمع وي او هغه ته یو وباسې او یو شی اسکیوز جوړ کړې، هغه بېله خبرې موقع لټې ته یو هغه ته. اوس زه په 11 رانغلم، زه په 12 راغلم، بیا هم ټیک ده. بل کس په 13 راغلو، په 13 کې په آخري ګنټه کې راغلو یا په آخري 2 غنټو کې راغلو، بیا هم ټیک ده. مطلب ګډون یې وکړو، خپله حاضري وکړه، خپله یکجهتي. ګوره مین شی دا دی که نه چې ستا سوچ، ستا فکر د امن او د ترقي دپاره په هغه غونډه کې سوچ دې یو وي، فکر دې یو وي. بدن دې که یو کړو پکې هغه دومره معنا نه لري. کله پورې چې ته د هغه الفاظو سره، د هغه نارو سره، د هغه نظریې سره ته یکجهتي دې نه کړي، نو تر هغې پورې دا ټول شیونه بیا بیسلیس دي. داسې ډېر خلک به تلي چې هغوی به پکې تشه چهره خالي وي، خو په زړونو په ذهنونو کې به بل درغل به وي، په زړونو کې به غلا وي،
خو تللی وي هلته د خپلې حاضرۍ دپاره چې یاره زه راغلم او ما د پښتنو سره یا د منظور صاحب د نظریې سره مطلب یکجهتي وکړه او زه راغلم خو سوچ په د هغې بل طرف دی بل دا د تاسو هلته لاړئ د هغه ځای څه تناظر و څه مو د هغه ځای نه ګین کړه څه مو حاصل کړه څه مو د زده کړه وکړه سبق مو څه دی پښتنو ته څه وایي په دې ویزټ کې په غزي کې په جرګې ګراوند کې ما په پښتنو کې یو یونټي ولیده یو جذبه مې ولیده چې هغه د ډېرو کمو موقعو کې ما ته ښکارېدلې ده دې نه مخکې که ما پښتون لیدلی دی ځای په ځای په مختلف بیلو بیلو پارټو کې مې لیدلی دی چېرته د یو پارټي جلسه تحریک یا یو غونډه وي په هغې کې مې لیدلی دی په دې موقع کې ما پښتون تقریبا د ډېرو مختلف پارټو د ډېرو مختلف تنظیمونو د ډیرو لري لري ځایونو نه راغلی په یو خیبر کې ما ولیدو نو داسې یو بل شانتي کیفیت و په دې جرګه کې غټه کامیابي زه د پښتنو هغه یووالی هغه مې ولیدو چې کم په ما ډېر ښه ولګېدو بل دغه جرګه د خیبر خاورې ته راوړل شوه نو د خیبر دغې خاورې ته دغې د جرګې میدان ته دغې د جرګې غونډې ته د ډېرو ځایونو نه خلک راغلي د مختلفو ایریا نه خلک راغلي نو آیا د خیبر خلک خو په میلمستیا کې ماشاءالله په ښه باندې یادېږي خو بیا هم دغې خلکو ته څه مشکلات وو چې کوم د بهر نه راغلي وو ځکه چې ما اول ورځ واورېدل چې په دغې جرګه کې د ډېرو خلکو موبایلې بې ځایه شوې د ملاستې ځای د ناستې ځای هغه خو چونکې دغه یو میدان و راغلل بس هغه انتظامات وشول خو ډېرو خلکو پکې څه وبایلل زه به اصلو دا خبره وکړم د خیبر کله دا جرګه چې کېده په دې کې په سټارټ کې ډېر غټ مشکلات راغل په یو وخت کې داسې لګېده چې دا جرګه به ونه شي خو چې د علاقې سپینګیریو مشرانو کشرانو ځوانانو د ټولو یو طریقې سره خپلې سینې او بدن یې ډزو ته رامخکې کړلو او د دوی زړورتیا هغه دومره تیزه حاوي شوه چې هغه میلمنو ته هم یو حوصله ورکړه نو د هغې ریزسټنس نه بعد حکومت هم په دې مجبوره شو چې جرګې ته یې اجازت ورکړو کنې ښکارېده داسې چې وبه نه شي نو په دې ځای کې زه خپل قوم له خپلې علاقې خلکو له زه سلام پیش کوم چې هغوی دا جرګه او دا کومه دا واده یې کړې وه دا یې سر ته ورسوله بیا د چا نه موبایلونه پکې ورک شوي دي نو اسمه د بدقسمتي خبره دا ده چې حج ته لاړه شي عمرې ته لاړه شي په هغې کې هم د خلکو نه غلا وشي د هغې نه ښایسته او مقدس ځایونه به زه وایم چې نشته په هغې کې هم کېږي بیا بدقسمتي سره زه به خپل ځان یاد کړم په جنازه کې زما د جیب نه موبایل ایستل شوی دی نو په خیبر کې خو په دومره غټ تعداد کې خلک راغلي وو په دې کې اوس ځمکه د خیبر وه خو دا کار چې چا کړی دی د دې پته نه لګي خو دومره ویلی شو چې د بدقسمتي سره پښتون و ځکه پښتانه راتلل اوس دې سره سوال بل پیداویږي چې موږ پښتانه همیشه د انقلاب او داسې د غټ کله په بارډرو خبرې کوو کله فلاسفي ډسکس کوو کله یو داسې غټې غټې خبرې کوو خو بل طرف موږ خپل ایتکس ته وګورو اعمال ته وګورو خپل ډسپلن ته وګورو د دې په موږ کې شدید کمی دی موږ به غواړو چې انقلابونه هم راشي امن هم راشي تالیمونه هم راشي خو ما ډېر داسې خلک ولیدل چې سره د تعلیمه په هغې کې د آداب کمی دی بې ادبه دي باادبه نه دي داسې اوس زه غواړم چې څنګه د پښتون د امن دپاره یو شوی و د بل نه د غوښتنې دپاره داسې هم دي چې پښتون په خپل ګریوان کې هم وګوري چې کومې کمزوري دي چې هغه هم د ځان نه وباسو هغه که زموږ لب و لهجه ده که هغه زموږ انداز دی په دې ټولو کې شایستګي راوستل پکار دي چې خلک زموږ د اخلاقو د انداز نه متاثره شي بالکل ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې تاسو وکړې او زه وایم چې دومره واضحې خبرې وه په جرګه کې هم چا نه وې کړې په جرګه کې زموږ ډېر پښتانه او ډېر سپېڅلي شخصیات راغلي خو هلته خبره چې دی نو په امن باندې وشوه په تعلیم باندې وشوه دې نه علاوه مطلب هغه خلک چې کوم هغه زموږ کسان میسنګ چې کوم پیپل دي چې هغه میس شوي دي په هغو خبره کېدله په امن په یووالي د پښتنو په حقوقو د هغې په وسایلو باندې خبرې کېدې خو چې کومې خبرې تاسو ته کبیر لاله وکړې زه وایم
د دې نه چې پښتانه څومره زده کړه کولی شي او د دې نه چې پښتانه په خپل ځان کې یووالی راولي، شایستګي راولي، مینه راولي، اخلاق راولي، نو زه وایم چې دغه جرګې چې کومې کېږي که نه دغه جرګې به هم روانې وي، دغه پښتانه به هم یو وي، دغه پښتانه به هم په اتفاق وي. خو هر څه چې دی هغه په خپل ځان کې دي. اول خپل ځان جوړ کا، بیا کور جوړ کا، کلی جوړ کا، بیا وروسته وطن جوړ کا. نو دا تاسو باندې ډیپینډ کوي. کبیر لاله دا سوشل میډیا د څه ځای دی؟ په دې سوشل میډیا باندې زما اخرنی سوال دی، دا سوشل میډیا موږ د څه دپاره استعمالولی شو؟ دا د سپیسیفیک شیانو دپاره استعمالولی شو که نه د جرګې دپاره، د رشتو دپاره، د لانجو دپاره او د قصو دپاره هم استعمالولی شو؟ په سوشل میډیا ته ملټي بینیفټس اخیستی هم شي، ورکولی هم شي. هغې کې دا دي چې کم هنر دی، کم ستا سره زده کړه ده، کم نالج دی، هغه ته سپریډ کولی شي. هغه که دیني دی، که سکولي دی، که هغه دا شانتې ته کاروبار پرپز دپاره استعمالی هم ته پې کاروبار کولی هم شي او مخکې کاروبار ته خلکو ته خالی هم شي. پازیټیو یوز هم ډېر دی، منفي یوز هم ډېر دی. زموږ بدقسمتي ده چې زموږ په معاشره کې منفي یوز ډېر دی. د معاشرې خدمت پکې کم دی، د معاشرې سپکاوی پکې ډېر دی. داسې کارونه پکې کېږي چې ځان صرف نه دي شرمول، قوم شرمول هم پکې روان دي. دا انګریز به چې کله بېهوده شو، بېلارې به شو، دوی به بیا هم یو څه شیونه داسې ډېر په طریقه روان کړي وو. زموږ پښتنو ته چې یو طاقت میلاو شو، دوی پکې بیخي په لږ ټایم کې هغه کارونه وکړل چې موږ شرمېږو پې، موږ یې کتی نه شو. اوس زه دې ته حیران یم چې هغوی یې کوي څنګه، او بل د هغوی د مور او پلار د والدین هغوی دوی ته اجازت څنګه ورکوي او دوی له خپل ضمیر څنګه اجازت ورکوي چې دا زه څه وایم، زه څه کوم، دا زه څنګه کوم. زه به مثال د ځینې خلکو درکړم. ځینې خلک ځان ته ډېر تکړه پښتون وایي او بل ته غلط پښتون وایي. خو دا چې کوم ځان ته تکړه وایي ته د الفاظ ته وګوره. بالکل، مطلب په هغې چې کوم ځان ته تکړه وایي هغه چې بل انسان ډېر ایزیلی کریټیسایز کولی شي. هغه وایي چېرې زما ویورشپ زیات دی، نو د هغې ویورشپ یعنې ته یو کس ته ویوز په کوم لفظونو باندې اخلې، بالکل په کومو الفاظو، په کومو جملو باندې ته ویوز ځان ته واخلې. او دلته اوس خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې یو دی صورت، یو دی سیرت. په دې صورت باندې لکه چې خلکو کوشش ډیر کړی دی، خو په سیرت یې کم کړی دی. بالکل په اخلاقو باندې کار کم شوی دی. دا به زه ووایم دا یوازې تعلیم سره تعلق نه لري، تربیت سره هم تعلق لري چې ته د پیرنټس ته طرف نه څنګه تیار شوی یې، ستا ذهنسازي څنګه شوې ده بهر چې ته ووځې. زه به دا خبره لږه کلیر وکړم چې نور هم د پښتنو ته پته ولګي. زمونږ په ډېره وړه غوسه باندې یو بل ته مور او خور ډېر اسان یادېږي. بالکل صحیح ده که نه؟ موږ خو په چین کې وخت تېر کړو، د انګریزانو سره موږ وخت تېر کړلو، موږ دا د خویندو میاندو کنځلې دا نه دي اورېدلي. اوس که بل طرف موږ ځان ته د پښتنو معاشره وایو، اسلامي معاشره وایو، نو دا خو نه د پښتو په کلچر کې شته، نه په دین په دې تعلیماتو کې شته. اوس دلته د پښتون فکرمن شي چې دا نقص په ما کې د کوم ځای نه راغلی دی. لکه زه اوس یو چا ته کنځلې کوم، زه یو چا ته هغه چې کومه خبره باندې کوم کیدای شي ته ټیک وي چې ته کومه ګیله د چا نه کې، خو ته چې په کومو الفاظو کې په کومه طریقه یې کې ته هغې ته هم فکرمن شه چې آیا بیا ته ټیک یې، نو ته هم غلط شوې. یو غلط دی، ته ولې غلطېږې؟ بالکل ته د هغه غلطي که هغه کې اصلاح غواړې ته یې په ښکلي الفاظو هم کولی شي. ته یو چا له ګیله کولی شي چې وروره یا یو بل الفاظ ورته ته ویلی شي، ورور که ورته نه م وایې ته ورته یو بل انداز سره ووایه چې جناب ته ولې. لکه زه به مثال درکړم، دغه جرګه چې کله شروع شوه د دې نه 10 ورځې مخکې نه خلکو ته لا نړلې، ته ولې نه ځې، ته ولې نه ځې. چې څومره پروفایل ته وګورې هغه په خپله نه دي تللي، هغه په ځایونو کې ناست دي، په کورونو کې ناست دي. بالکل طاهره ته ولې نه یې تللی، یوسف جانه ته ولې نه یې تللی، فلانکي افسر افغانه ته ولې نه یې تللی. اوس تا له د چا مجبوري څه پته ده چې تا هغه ته په کمنټس کې د هغه خور او مور یادې. ولې د پښتنو د خور او مور ډېر ناست دي چې هغه به ته په کمنټسو کې داسې کنځې او ته ځان له پښتون وایې. ته د اول ته دا سوچ وکړه چې د دې جرګې مقصد څه شی دی. اتفاق دی، اتحاد دی، او ته دلته چې کوم دی ځان له وایي چې جرګې له لاړ شه، نو ته د خپل الفاظو له وګوره
دینه خو بس بیا اوس افسر که نه راغلی خو هغه خو په اخري ورځ ویزا ایکسپایر کېده په ایمرجنسي کې چین نه لاړو هغې مجبوري ته له پته نشته ته یو مجبوره کس ته ته د هغې خویندې میاندې یادې آیا ته پښتون یې بالکل صحیح ده داسې چې ته اوس مثال که طاهر راتلو په دې درېیمه ورځ هغه جرګې له راتلو ولې رانغلو ته له پته شته چې دا زه په دویمه ورځ لاړلم او بیا هم خلک لګیا وو دا خو د میډیا پاور و دا خو تا خپل د شرمه لاړلې او دا خو تا چې کوم دی مونږ په زوره ولېږلې نو بس دا ویل چې زه په اوس که په زور یي که نه نو نه ځم او که ته وایي چې دا سوشل میډیا پاور دی او په دې پاور باندې به ته څوک بوځې رانغلو که ته ځان له طاقتور وایي چې زما سوشل میډیا پاور دی کبیر مونږ په پاور بوتلو تا ولې یوسف جان رانوستو په پاور طاهر دی ولې رانوستو بل دی ولې نه دیزي کې ګوره ته معاشره خرابې بالکل ته خلکو کې زد پیداوي او چې ته لب و لهجه الفاظ انداز تا غلطي بل مې احساسات او جذبات لري زه کدی دا لیکلی وای کدای نه وای لیکلی زه خو به اسیم تلای زما خپل علاقه وه او د علاقې کې زه خو داسې وم لکه کوربه دا نور خلکو میلمانه را روانو چې څومره و موږ خو ورته ځکه حاضر وو خو دې ته پښتو نه وایي پښتو صرف د ژبې نامه نه ده دا د غیرت دا د عزت د بل به م عزت کې ځان به م عزت کې میلمستیا د درناوښت د دې نامه ده اوس دوی دې ته وایي چې یاره بس څوک پاکستان خیرخوا دی بس ګل خان دی هغه ته مور او خور یادوه نه بیا که ته ځان ته بیا صحیح افغان وایي او صحیح پښتون وایي نو په صحیح افغان وینه او په صحیح پښتون وینه کې دا خور مور یادېدل نشته دی دا خو ته خپل قوم شرموي خپل ځان شرموي خپله علاقه شرموي بالکل ځکه چې د خبره چونکې ما سوال به هم دغه کولو خو تاسو هغه سوال پیله نه وکړو د انسان په زړه کې چې کوم هغه درد وي هغه کوم احساس وي او کوم هغه افسوس وي که نه هغه غواړي چې هغه تا ته ورسوي ځکه چې هغه ستا خبرې اورېدلې وي د هغې په بنیاد باندې د هغه په زړه کې یو درد پیدا شوی وي که د دې په باره کې ما څومره ویډیوز وکتل که نه نو هغه ما په دې بنیاد وکتل چې یاره ما په هغه کې کنځل غوسه خبرې دومره خبرې او د خور مور هغه دومره کنځل ما وکتل چې ما چې یاره دا خبره خو ډېر په نرمه لهجه کې ډېر په اخلاقي طور باندې هم کېدلی شوه دا غوسې تک ته ولیدلې ده د کبیر لالا حجره چې دی تاسو ته بنده نه وه د هغه کور تاسو ته بند نه و د هغه ریسټورنټ تاسو ته بند نه و ته خبره کې تا سره میډیا ده ټیک ده ته لاړ شي خپل فون راواخلې میډیا استعمال کې هغه ته د خپل کور نه کولی شي خو چونکې ته په خپل کور کې ناست ستا څه کار نشته هغه کار لري هغه کم از کم 300 کورونو ته د 300 کورونو د 300 پلار د 300 مور بچیان چې دی هغه په روزګار کړي دي نو هغه د 300 بچیان چې هغه روزګارېږي خو جرګې ته به راځي که نه او جرګې ته هغه لیټ رالو هغه هم د هغه خپل مسلې راتللی شي مصروفیات یې راتللی شي آیا ته ولې رانغلې ته به صرف خپل میډیا راخلې په نیګیټیو انداز کې به د خپلو الفاظو زور د یو مور د یو خور دپاره مطلب استعمالې د دې عوام نه به مونږ پوښتنه وکړو عوام د خپله چې چا دا پوینټونه ریز کړي وو چې فلانکی رانغلو فلانکی رانغلو او بیا یې پسې نازیبه الفاظ استعمال کړي وو اوس انصاف ته دوی خپله وکړي د هغوی پیجونو ته د لاړ شي او د هغوی پروفایل د چیک کړي چې آیا هغه په خپله تلي وو ونه یې ګوري خپله د یې وګوري چې آیا هغه تلي وو که نه وو تلي زه دلته خفه په دې شم که د دې معاشرې هر یو باشنده دی هر شخص دی هغه زموږ ورور دی موږ په کار دی چې هغه سره د اخلاق سره برتاو کوو څه د هغه په وس کې کېږي ډېره ښه ده چې څه نه کېږي عذر به یې وي یو مجبوري به یې وي نو په هغې کې یو هر کس دلته خلک ستا ژوند په خپلو اشارو غواړي بالکل او چې کله ته د هغه په اشاره او د هغه په خوښه ته ډایرکشنز دې وانه خستل بس بیا به هغه ستا نه نفرت کوي او داسې کله کېدی نشي اوس ځاني که زه کبیر یم زما خپل نروز دومره سټرونګ دي په سوشل میډیا که څوک میمز جوړوي که څوک کریټیسزم کوي که څوک کنځلې کوي ده زما طرف نه اوپن دوی له فری هینډ دی چې څه شی کولی شي ویې که از تاسو خپله د اخلاق و تربیت عکاسي ده په ما هېڅ هم نه کېږي خو بیا به حیثیت د دې معاشرې یو شخص چونکې په موږ یو ریسپانسیبیلیټي ده چې موږ په خلکو کې چینج راولو هغوی ته یو درس ورکو هغوی ته یو پویه ورکو نو دا پیغام
زه د یو پوهې په سوچ ورکوم چې خلکو کې یو بدلون راولم. نور زه دا نه وایم هرګز چې یاره ما پسې مه لګېږئ چې څه ویلی شئ کوئ فري هینډ، خو په معاشره کې په ځان کې په ذهنونو سوچونو کې لږ بدلون راولئ چې ښه وښکارېږئ. ځکه خو اباسین صاحب وایي چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. نو خپل ځان وپېژنئ، په خپل شخصیت باندې کار وکړئ، په خپل سوچ باندې کار وکړئ، په خپل کور په خپل تربیت باندې سوچ وکړئ چې یاره مثال زما د تربیت سره یا زما د شخصیت سره زما مور زما پلار یادېږي، همدغه پښتنه خاوره یادېږي. آیا زه ولې داسې کوم؟ بهر قامونه وګورئ، بهر ملکونه وګورئ، د هغې د صفایۍ، د هغې د تعلیم، د هغې د هنر، د هغې د ناستې پاستې طریقې وګورئ. خو که بیا زمونږ هغه طرف ته شا شو نو زمونږ هر یوه طریقه چې دی نو هغه ډېره عجیبه ده. یعنې مونږ چاته دا نه شو ویلی چې مونږ پښتانه یو. نو کبیر لالا ستاسو ډېرې ښایسته خبرې د نور کله په شان بیا هم دغه وایو چې یاره مونږ چې چېرته هم دلته راغلي وو مونږ دلته د سادګۍ نه زده کړه کړې ده، مونږ د عجزۍ نه زده کړه کړې ده، مونږ د الفاظو نه زده کړه کړې. او چې یو انسان ستا بچي ته تا ته او ستا سوچ ته درانه ګوري نو زم هغه خلکو ته مونږ لا پکار دي چې درانه وګورو. نو زمونږ فخر یې مونږ په تاسو باندې فخر کوو. الله مو همیشه خوشحاله آباد او بریالي ساتي. چېرته چې تاسو هم اوسئ بریالي او ژوندي اوسئ. د الله په امان.